تیر درس کې دا خبره ویل شو چې د جنت ډېر قیمتي شی دی په کار ده چې الله سمې نړۍ روچت عملونه طلب کولې چې لکه دغه عمل وکي او دا وکي او دا وکي او دا لیکن څنګه الله د شي معمولی شي باندې موږ لرا کې لکه به تور مثال یو سړی او د سو کې او دغه نور څه کلمه شهادت وي اللهم اجعلنا من التوابین واجعلنا من المتطهرين دی ویلې څنګه الله په دغه دعا باندې شل جنت ورکړي دا ګور معمولی غو نه موږ ښکاری یو وجه علماء دا ذکر کړي په دې معمولی عملونو باندې څنګه الله څخه دا جنت لیکلې دی او دی واجب کړي دی د جنت نه محرومېدل دا ډېر لوی تاوان دی چې کله انسان ته محروم شي دویم څنګه الله دې جواد دی او قانون درې کم ذات هغه ډېر سخی او جواد دی نو مناسب دا چې هغه د خلکو سره په لږ عمل باندې ډېر شی ورکی ډېر شي نه به ضروري نه کې چې لکه ته به دومره کې او زه به دومره او بل وجه دا چې د عملونو موږ له وړه ښکاری خو لیکن دا ډېر غړ دي نو سبا ان شاء الله چې کله دا درس شروع کیږي د غدرې سو شپېتو دغه نه مخکې د اخلاق او لږ عظمت د ځړ کې ولرو ترغیبا رسول الله به کله موضوع ملګر له بیانول نو مخکې به ترغیب ورکړي لکه د بدر غزا مجاهدین شکل میدان د جنگ له تشکیلول نو اول سخت ترغیب ورکړي قوموا الى جنته اسمه ملګرو چې اق جنت لا شه دیږي پلنواله دومره دی لکه د اسمکو اسمانونه او دا رقم تر یو دا نو شړې ته پوښتنه کې د انصارونو چې عزتمن به د خلکو کې څوک دی او خیر قال رسول الله ویلي اکثرهم ذکرا للموت اق انسان چې هغه مرګ بار بار یادې وي دا ډېر عزتمن او ډېر خیر شړې مرګ یادول قرطبي رحمه الله تذکرہ کې دا خبره نقل کړي عمر ابن عبد العزيز په مولیان راځه مکول په میش کې او کرته د قیامت او د مرګ تذکرې به کولې په مجلس کې به جړاګانې وي د غوښلونه جوړو موږ په کال کې شرط مرګ نه یادو نه د علماء یاد نه د عوامو واشدهم استعدادا له او اق انسان ډیرو خیر دی چې هغه سخت طریقې دی مرګ لا اولئک رسول الله فرمایي دغه خیران دي بل حدیث کې راځي پر روایت د سمره ابن جندب باندې دا فرمایي چې رسول الله فرمایلی دي الکرم التقوا عزت چې هغه تقوا ده معنی کې شړې وګړي چې عزت من شي مسبره کې تقوا ضروری ده چې وش پر روایت عبد الله ابن عباس باندې بل روایت ته دا فرمایي رسول الله فرمایلی دي